د دې ګرمۍ سیزن کې که تاسو وګورئ که نه ټول نه مزیدار شی چې یو بنده ته لګي نو هغه چې تاسو کله ورشي او یو یخ ګلاس پروت وي او تک شین رنګ وي ښایسته ریفریشنګ منټ مارګریټا یا داسې چې کوم څیز کې هم پودینه راشي نو په دې ګرمۍ موسم کې خصوصا که تاسو وایئ چې زما وجود یخ وي ما ته تنده کمه لګي زما هاضمه ښه وي نو دا پودینه چې کوم دا منټ چې کوم دی دا تاسو په خپل مشروباتو کې هم استعمالولی شي. لکه اول خو به دې نه صرف چټني کېدو جي رایتا کې به واچولو مستو کې به واچولو اوس خو مختلف قسم ډرینکس هم داسې راغلي دي یعنی دا پودینه چې کوم ده نو تقریبا نن سبا په هر څه کې په ډرینکس کې په چوینګمو کې په ټافیانو کې دا منټ فلیور چې کوم دی نو دا انتهایی زبردست یو یخوالي احساس تاسو ته درکوي نو که تاسو پودینې استعمال په خپل ډرینکس کې کوئ که قهوه ته جوړوئ که خپل خوراک کې کوئ خصوصا زما گزارش دا دی چې دا ماسته چې کوم دي دهی چې کوم ده په هغې کې تاسو کله پودینې استعمال کوئ خپله رایته کې خپله چټنۍ کې نو هغې سره به نه صرف تاسو د ډیهایډریشن نه بچئ ستاسو هاضمه به ښه وي بلکې ستاسو وجود به هم یخ وي او د ګرمۍ اثرات به تاسو ته کم نه کم فیل کېږي.